السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ بیاست. ملګرو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته درخوایم چې څنګه موږ کولی شو چې د خپل یوټیوب ویډیو لپاره یو ښایسته تمنیل او عکس په کومه طریقه جوړ کړو. نو دوستانو دغه تمنیل صرف د یوټیوب ویډیو لپاره نه بلکې د فیسبوک ویډیو لپاره هم موږ جوړولی شو. نو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دوه شیونه درښیم. یو دا چې په کوم اپلیکیشن کې موږ کولی شو چې دغه تمنیل یا د عکس جوړ کړو، او بل دا چې په کومه طریقه جوړ کړو. نو دغه دواړه طریقې زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم چې دغه اپلیکیشن موږ د کوم ځای څخه ترلاسه کولی شو او په کومه طریقه موږ کولی شو چې خپل یوټیوب ویډیو لپاره یو ښایسته تمنیل یو ښایسته عکس جوړ کړو چې هغه عکس څوک وګوري نو زموږ ویډیو حتما وګوري. نو ځکه دوستانو ستاسو ویډیو چې کتل کېږي که هغه د فیسبوک ویډیو وي او که د یوټیوب ویډیو وي، نو هغه اصل کې ستاسو عکس ښایسته جوړ وي، نو په هغې سره ستاسو یوټیوب ویډیو او د فیسبوک ویډیو کتل کېږي. نو که چېرته تاسو عکس ښایسته نه وي جوړ کړی ورته، نو بیا ستاسو ویډیو نه کتل کېږي. نو راځئ دوستانو زه تاسو ته درښیم چې څنګه مونږ د یوټیوب ویډیو لپاره یو ښایسته او پروفیشنل عکس جوړ کړو او تمنیل جوړ کړو. نو دوستانو تاسو به د ټولو څخه اول دغه پکسل لیب ډاونلوډ کې د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکمه، نو په هغې باندې به کلیک کې او د هغې ځای څخه به ډاونلوډ کې چې کله مو ډاونلوډ کړو نو خلاص به یې کړئ. چې هر کله مو خلاص کړ نو دغه ځای څخه تاسو کولی شئ چې یو عکس تعین کړئ او دلته ورته بیکګراوند هم چینج کولی شئ. صحیح شو، رنګ باندې کلیک کړئ نو بیکګراوند دا چینج کېږي. صحیح شو، نو په دې باندې عکس سایز باندې چې مو کله کلیک نو یوټیوب چینل بټنوک سایز، نو دا به تاسو انتخاب کړئ. د عکس سایز باندې به کلیک کړئ او د یوټیوب چینل بټنوک سایز دا به انتخاب کړئ. چې هر کله مو دغه انتخاب کړو نو دا د چینل د تمنیل لپاره دا سایز جوړ دی. صحیح شو دوستانو، نو دې څخه وروسته تاسو کولی چې د تور عکس د پاسه هم نور داسې پردې غوندې راولئ. صحیح ده، نو دا د زه یو دغه سپینه پرده غوندې راخلم. نو چې دوستانو دا مو راواخیستله، دې ته تغییر هم ورکولی شئ، رنګونو ته تغییر ورکولی شئ. مثلا زه غواړم ودرېږئ یو منټ، زه رنګونه تغییر کړم. دا وګورئ، نو دا رنګ شو، دا رنګ شو، نو مختلف رنګونه دي. نو چې هر یو رنګ مو خوښېده همغه پکې تعین کړئ. نو دوستانو دا وګورئ، ډیر زبردست اپلیکیشن دی پکسل لیب. نو دا په پلی سټور کې هم شته دی، البته هغې کې بیا ډیر آپشنونه نشته دی. نو دا ایډیټ اپلیکیشن دی، دا ډاونلوډ کړئ تاسو. د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. صحیح شو، نو دا تاسو داسې وړوکی کولی او غټولی هم شئ، نو تاسو یې خپله ګورئ. نو دوستانو مهمه دا ده چې کله تاسو دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ نو هر څه تاسو خپله کولی شئ. صرف زما مقصد تاسو ته یو څه شی نه ښکارول دي. صحیح ده، نو هر یو شی چې زه تاسو ته واضحه کوم هغه ډیر مشکله دی. نو دا وګورئ، دا تاسو وړوکه کولی شئ او غټولی شئ. نو دا شو، ودرېږئ یو منټ، بل شکل راوړم. نو په شکلونو باندې به کلیک کړئ، نو دلته به یو رنګ انتخاب کړئ ورته. نو خوښه مو چې هر قسم رنګ وي. نو دوستانو تاسو به ډیر یوټیوبران لیدلی چې دغه شانتې ښایسته ښایسته عکسونه د یوټیوب چینل ویډیو لپاره جوړوي، چې د هغې په اساس د هغوی ویډیو هم ډیره زیاته کتل کېږي، ځکه هغوی دغه عکس ډیر ښایسته شکل سره ډیزاین کړی وي. نو دوستانو دا وګورئ، دا مو دلته ولګوو، دا به ښه په ترتیب سره تاسو ولګوئ. صحیح ده، زه خو صرف تاسو ته ښیم چې دا تاسو دغه ځای څخه راخیستلی شئ. نو دا د دریم شکل هم راخلو. نو دا چې مو کله راواخیسته دې ته هم یو رنګ ورکوو. نو دا صرف زه عارضي جوړوم، دومره ښایسته به نه وي البته. نو که تاسو یې جوړوئ ډیر ښایسته او ډیر زحمت او خواري پکې وباسئ، نو چې ستاسو کومه ویډیو پورته کړئ نو هغې ویډیو باندې باید زیات ویو راسي. نو د هغې وجه هم دی چې تاسو دغه عکس ډیر ښایسته شکل سره ډیزاین کړی وي. او ماشاءالله افغانانو کې ډیر تکړه تکړه ډیزاینران شته دی. نو دوستانو دا عکس هم زه دغه شانتې برابروم د نورو سره. نو ممکن لږ اخوا دېخوا شي، نو تاسو بیا صحیح برابر کړئ. نو دا زه صرف ستاسو د ښودلو دپاره دا کوم. نو مهم دلته دا دی چې تاسو دغه اپلیکیشن وپېژنئ چې دا په کوم اپلیکیشن کې کېږي او په کومه طریقه کېږي. نو اکثرو ته د اپلیکیشن معلوم وي، خو لیکن دا د پاسه د عکس نشي لګولی. نو په دې خاطر نو ما ویلې راځه زه به تاسو ته دا شارټ ویډیو جوړه کړم چې تاسو دې نه استفاده وکړئ. نو د دې د پاسه به یو عکس ولګو.
نو دا عکس اخوا دې هم کولای شي. نو زه په دې ترتیب سره لګوم دا لږ وړوکی کړم. صحیح شو دوستانو، دا دی. نو دوستانو ډیر زبردست جوړیږي. لیکل لا پاتې څه لیکل به په یو کو لاندې کوم هغه د پاسه عکسونه چې لګېدلي دي هغه به هم لږ اخوا دېخوا کړو چې لږ ډیر ښایسته ښکاره شي. صحیح ده دوستانو. نو ما تاسو ته ویلو چې مهم دا ده چې دغه اپلیکیشن تاسو وپېژنئ او دغه عکس په کوم طریقه راوړل کېږي دا تاسو وپېژنئ. نو دا پکې مهم ده او د عکس سایز پکې مهم ده چې عکس سایز د یوټیوب د تمنیل دپاره کوم ځای څخه انتخابېږي. اکثره خلک عکس جوړ کړي او سایز ورته معلوم نه وي، بس هسې جوړ کړي نو هغه بیا سم نه راځي. نو دا د یوټیوب د چینل کومه ویډیو چې ورته اپلوډوي د هغې سایز دی، نو دا به پکې انتخاب کړئ. دغه کوم چې لاندې وي نو دلته به تاسو مخته کول ووهئ. مخته کول چې مخته کول مو ووهو نو دا به ټولو څخه د پاسه شي. صحیح شو دوستانو. نو دلته مثلا چې هر څه تاسو لیکئ، مثلا زه دا لیکمه، نو دا چې مو کله ولیکه دا ده ښه برابر شو. نو دې کې ډېر ښایسته ښایسته انګلیش، پښتو، فارسي، عربي هر قسم ډیزاینونه دي. نو دلته ورته رنګ هم تغییرولی شئ. نو رنګونو باندې کلیک کړئ نو رنګ ورته تغییرولی شئ. صحیح شو دوستانو. چې هر یو رنګ مو خوښ شو همغه ورته انتخاب کړئ. نو دا زیړ ما انتخاب کړ. دلته لیکبڼې، په دې لیکبڼو باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته قسم فونټونه دي. پښتو مختلف فونټونه، فارسی، انګلیش، عربي، هر قسم فونټونه. ډیر زبردست اپلیکیشن دی دوستانو. نو دغه هر یو فونټ چې ستاسو خوښ شو همغه ورته انتخاب کړئ. مثلا زه یو انتخابومه. صحیح شو دوستانو. ډیر زیات دي، ډیر زیات. هغه کوم اپلیکیشن چې پلی سټور کې موجود دی هغه کې داسې مختلف فونټونه نشته دی. نو دا ایډیټ شوی اپلیکیشن دی. نو دې کې ډیر جالب او زبردست فونټونه دي. نو دغه یو فونټ ما ورته انتخاب کړ. نو دوستانو دا د زه دا برابروم. صحیح شو دوستانو. نو دا چې مو کله برابر کړ نو لاندې هم یو څه خط لیکم ورته چې مثلا یو بره رنګ کې دا خط راغی نو لاندې رنګ کې مثلا پښتو کې لیکمه. نو په همدې باندې به کلیک کړئ په دې رنګ باندې او دلته کاپي باندې به کلیک کړئ. چې کله مو کاپي کول باندې کلیک کړو نو دا به بیا ایډیټ کړئ. دا کوم چې مو کاپي کړ دې کې به ایډیټ وکړئ. چې کله مو دې کې ایډیټ وکړو نو لیکل به وکوئ نو په همغه فونټ کې به دغه لیکل ستاسو راشي. بیرته به هغه ترتیب نه غواړي چې مثلا بیا فونټ ورته چینج کوو اخوا لاړ شه دېخوا. نو دې نه وروسته هم تاسو کولی شئ چې فونټ ورته چینج کړئ. خو البته چې همغه مخکني فونټ کې غواړئ نو بیا همغه ډایرکټ کاپي کړئ، په دې کې ایډیټ کړئ. مثلا دا زه لیکمه آنلاین روپۍ ګټلو 5 طریقې. نو دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی دوستانو. بس په دې کې تاسو کولی شئ چې قسم فونټونه ولیکئ. نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو چې څنګه مونږ د فیسبوک یا د یوټیوب ویډیو دپاره یو ښایسته عکس او تمنیل جوړ کړو. نو دوستانو تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم استفاده وکړي. والسلام.